له هر څه وړاندې د مبندرې ټولو ځوانانو مشرانو ګلالیو ماشومانو د افغانستان د ملي ټلویزیون خبریال او زموږ ډېر قدرمن مشر ملګری توفیق الله عثماني صاحب او ټولو درنو ملګرو ته ډېر ښه راغلاست ورکلی وایم. په لومړیو کې همت صاحب ته د دې قدرمنې کورنۍ ته د لغمان پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فراغت دی ډېر زیات مبارک وي. ما ته د شعر بلنه راکړل شوې خو زه د شعر او شاعرۍ لیواله یم چې وایم خو بدبختانه خپل غزل شعر چې نشم لیکلی نثر برخه کې یو څه ښه یم. د ویاړ ځای دی چې د سپین غر کورنۍ لپاره یو بل ملګری د ژورنالیزم په برخه کې لیسانس کوي او خپلې ټولنې ته د ژورنالیزم په دې پاک او سپېڅلي ډګر کې چې د خدمات وړاندې کوي. بالخصوص د امید صاحب نه ډېره زیاته مننه چې زموږ په نه شتون کې همت صاحب ته زموږ د نه شتون احساس نه دی ورکړی د ده لپاره یې ستاینه غونډه نیولې ده. ډېره زیاته مننه. د همت صاحب په رابطه باندې که ووایم زه په هغه وخت کې د سپین غر راډیو د نشراتو معاون وم د مدیریت برخه راسره نه وه. هغه وخت کې موږ څو تنه همکارانو ته اړتیا لرله چې موږ باید ونیسو. د راډیو له طریقې موږ اعلان کړی و همت صاحب کله چې ټلۍ ووهله او څوکیدار ورته اجازه ورکړله چې راډیو ته رادننه شي نو د ژمي موسم و زه له دفتره د باندې ناست وم لمر ته نو ما ته راغله تذکیرې کاپي چې کله راته راکړله نو یادونې دا وکوله چې زه تاسې تعقیبوم په دې برخه کې به ما سره تاسې حتما همکاري کوئ. نو کله مې چې پوښتنه وکوله د کوم ځای یادونې وکړه چې د مومندرې ولسوالۍ او بیا د ځینو ملګرو نومونه مې ورته واخیسته. د ده هغه عاجزي او د هغه استعداد او په څو خبرو کې ډېر زیات مې تعقیب کړل. نو هماغه و چې موږ سره په سپین غار کې یو ځای شول. د مومندرې خلک په هره برخه کې چې دی ډېرې لاسته راوړنې لري. د تعلیم په برخه کې همدغه شانتې د ادب په برخه کې د شعر په برخه کې په هره برخه کې له هېچا کم نه دی. یو مثال چې د ښځو تعلیم پکې ډېر عام دی او په دغه برخه کې ښځینو خلکو زده کړې کړي دي او په ټولنه کې د طبابت په پاک او سپېڅلې برخه کې دوی زده کړې کوي. دا ډېر یو د ویاړ او ډېر یو د فخر ځای دی. خدای دې مومندره آباد لري او الله توفیق دې ملګرو ته خدای ورکړي چې د دې برخه کې زده کړه وکړي. راځم بیتونو ته. لومړی یو د بیت وایم بیا یو وړوکی شان نظم وایم. بیتونه داسې دي چې د کیسه خرابه د خراب یم عثماني صاحب د کیسه خرابه د خراب یم میکدې کیسه خرابه د خراب یم هو پوهېږم ستا د ناستې سړی نه یم میکدې کیسه خرابه د خراب یم د مخ غم مه کوه ژر دې وي ډاکټرې د سینې کیسه خرابه د خراب یم. د ډاکټر صاحب ډېر وړوکی نظم دی چې سترګې شنې لري رانجه دې پکې تور دی ژېړ ویښتان دې د اوږو له پاسه پور دی پاولیدار کمیز د پاسه په سینې وړې خدای خبر چې زړه کې کومې حادثې وړې مخ دې ټول د خدای له نوره پیدا شوی خوږ وجود دې له سروره پیدا شوی پاس په ولې د لونګو کجاوې وړې خدای خبر چې زړه له کومې حادثې وړې د غره څوکه دې په سترګو کې ښکارېږي د غم نوکه دې په سترګو کې ښکارېږي لوی ارمان د کوم زلمي د جنازې وړې خدای خبر چې زړه کې کومې حادثې وړې چندړې زلفې دې وګرځم ښکلی یاقوتي زلفې دې وګرځم ښکلی زړه کې داغ داغ له تمامې زمانې وړې خدای خبر چې زړه کې کومې حادثې وړې فکر کومه د شبو رقم خپی یا د کلي د مرغو رقم خپی باوري یم د رواج بوج په اوږې وړې خدای خبر چې زړه کې کومې حادثې وړې. او تکراري لنډۍ به ووایم مخکې همت صاحب وویله چې زه خبریان هغه ډاکټره څه بختوره ده چینار جانان لري نه ډېره زیاته مننه.